السلام علیکم قدرمنو کتونکو سکندر حیات یم نو رقیم راغلی دی نور امام او په ډېره موده پس باندې لاسو ته راغلی دی نو ما وې زه راځه یو څو ټپې وکړو خو ماسکونه هم ځکه لګولي دي چې چونکې د کرونا دریم لهر دی نو تاسو ته هم دغه یو خاص دی چې د خپل ځان ډېر زیات خیال وساتئ او کرونا SOPs چې دي نو هغه فالو کې خیر دې داسې لږ لږ چې دې فالو کوئ نه دا سره ماسک نه وزم چې ماسک ولګوم ماسک هم تاسو اغوستی شئ انو راکیم څنګه خیر دې خالي حالات څنګه دي بالکل خیر خیریت دې زه ما چې ملګرو سره دا یو څو د غریبۍ ټپې دا ورسره شریک صحیح ده نو اورېدونکو مونږ دغه ټپې به کوو یو څو او نو رحیم به هم ټپې کې او زه به هم ورسره ټپې کوم وایي مونږ ورسره سیا د پړي سر نیولی دی نور که په رښتیا شو کلی کور د زورور وي نو ملنګ استاد اکثر ما پورې خاندي وایي دغه یو څو ټپې دی یادې کړي دي نو موږ غریبانانو سره د دوه درې ټپونه راونډ څه او که څنګه نو اوس دغه یو څو ټپې دي په دې باندې وچ دی تاسو هم بس مینه به پې ماته کې او مونږ به د زړه هغه اور چې دی که نه هغه به پې مړ کړو نو رقیم ورځو کې بالکل لازم سره کې د زور کې درځو ها د نیمې شپې سندرې خوند کړي څوک به مین وي چا به یار بللی وینا هاي او شپږنی موسم دی د شپږنی حوالې سره یوه ټپه ده او په پسرلي خوشحاله نه یم د ونو څانګې د یار کلی پنا کوینه او مسافر تلی در جگنا شم تخفا مشی زسلگو نیولیو ما مسافری دی ډیرو کا ایکلی تراشلوی واړ دی یاد وینا پتن آرام ورغړېږه د زلفو څوکې بدیو روسوځوینا او پتن ولاړې پیغلې ای ډوډۍ دې نه خورم د دیدن وږې دې یما ستا په پټي دې ګلی وشي زه به تر څو د دادا کور کې ناسته یمه زما به یې دادا ته وایه ای خوشحاله نه یم د ناکامه ژوند کومه ارمان د دادا کورا د ډکش کور بچا پیرتا ویدما او چې مې ابۍ دادا خبرېږي مال به زنف ململ تړلې وینا انا بخت دې حیران یم چې تکنزلو زه دعا درته کوما او رانځ دې ورک شي زر پاکېږي هغې ته وایه د نکریزو خالق دینا توبه کوم کولی نشم دا بې غیرتې سترګې بیا درواړوما او که زړه کې سل قسم وکم ټول را نه هېر شي چې د
سترګې ووینما او ملنګ استاد ستاسو دپاره چې ملنګ دوه کټې دې وکړې یو د خیر ټول کړو بل دې وکړل دیدنونه او د دروازې ملنګ ته وایه جام سره منیسا د پیغلو مړوندونه پرون دې ویل سبا بدل شم نن دروازې ته څوکیدار راناسته یما او پرون دې وې سبا بدل شم اوس د دروازې په زنځیر ځان مشغوله وما مات دې سوي زما هېر شو ماتا خبر بیا وکړم یانا او تا که زما زړه ته کتلې سبب بیرته تلم تاباني وما او جانان ته خو داسې نه وې د چا خبرې دې ضرور منلې دینا بیا بد کلی منستنازم اے پښنو ټانټو مسترې ګلګي زړه می چوینا او زمای دغه انداز خوښ دی چې په خندا شي مختو نیسي لاسونه تر نیمې شپې بیدار اوسه د دروازې زنځیر برو روشلنګوما د نیمې شپې سندرې خوند کړې چاله چې خوب ورځي هغه د کور ته زینا زمونږ ناسته ته چاله چې خوب ورځي هغه د کور ته زینا لکه زما ټپه دې خپله ویله خپله دې خپله دا یې چې دې جواب راکړي او زما جانا دومره نازک دې ملنګ استاد او چې مالټه سپینه کې نوکانې درد کوینا مینې دې داسې پام ته دار کړم په میږي خپل اقدم چې یار به پاتې شي نه مینې په هر څه باندې پوی کړم زه د مینو خلکو پوندې پیژنما بس دې په دغه ځای به یې پرېږدو ډېرې ټپې د سړي غم سیوا کوینا زمکو د اسمانو د دې ټول جهانو د دې مال خوب ناراضي په خوا کې می جانانو د دې جانانو د دې او بدی وړینا پاسلالیا خوب بیاو کی مینا او بازیګر ډېر زیاته مننه نور حکیم کتونکو دغه ټپې وې نور حکیم راغلی مونږ وی فایده به ترې واخلو وخت هم نو خو بیا هم راومنیو مونږ وی چې ټپې دې واورو ملنګ استاذ ته هم سلام او ډېره زیاته مننه د هوا په چپو باندې ملنګ استاذ مونږ ته هر ځای کې یاد دی ټیک ده که نه نو ډېره زیاته مننه او د ټولو ملګرو امید لرم
چې ټپې بس تاسو خوښې شوي اواز کار سو دومره خاص نه دی نه بس مینه پکې وه او بیا مینه پکې وه زمونږ اواز که نه ټول نه نه ستا خو ښه دی دا اورېدونکو دغه نور حکیم دی انشاءالله وخت په وخت باندې به راځو تاسو سره به دغه شانتې ګپ شپ لګو نو اجازت غواړو د الله په امان